پاوڅ سپیره دوړه جن راپورته شوه د مورک شیده کې خو د دارس شابسلیه بیخي خوندوره ولګېده. د مولوي یعقوب پامر څنګه ولې طالبانو په پاکستان باندې جنگ شروع کړ، ویډیو وګورئ او نورو ویډیوګانو لپاره سول افغان چینل سره سبسکرایب کړئ. تیره شپه پاکستاني جنگي الوتکو په پکتیکا او خوست کې د عامو افغانانو کورونه بمبار کړل چې په دې بمبار کې افغانانو ته مرګ ژوبله هم واوښتله. په لومړیو کې ذبیح الله مجاهد پاکستان د بمبار په خلاف یوه اعلامیه خپره کړه. بیا ډیرو خلکو هم دا وویل چې چیرته د وزیر دفاع مو مولوي یعقوب مجاهد چې د پاکستان د بمبار جواب ورکړي. استاذه د وزارت دفاع په ایکس پاڼه د مولوي محمد یعقوب مجاهد د دې اکثره لیکل شوي دي. نن سهار د پاکستان کشفي او جنگي جیټ الوتکو یو ځل بیا د تیري کوونکي اقدام په ترڅ کې د افغانستان خاورې ته ننوتي چې د پکتیکا برمل او خوست پیرې ولسوالیو کې د ملکي خلکو په کورونو بمبار کړی دی. د دغه تیري په ځواب کې د افغانستان اسلامي امارات د پوځي سرحدي ځواکونو د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نښه کړل. د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونه د هر ډول تیري کوونکو کړنو ځواب ورکولو ته چمتو دي او په هر ډول حالاتو کې به له خپلې ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع وکړي. بلخوا د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې یوې حکومتي سرچینې سلام وطن درته ویلي. په دغه ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې سره د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. نښته نن دوشنبه د کب په 9مه سهار مهال پیل شوې چې تر دې دمه روانه ده. د جګړې پیل سره هم مهاله له پاکستان سره د خرلاسي دروازه هم تړل شوې ده. تر اوسه د نښتې د رامنځته کېدلو لامل نه دی روښانه شوی. د سرچینو په وینا د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند استیا کلي کې په یوه کور د پاکستان د هاون مرمۍ لګېدلو له امله یو کس ټپي شوی هم دی. د ډنډ پټان ولسوالۍ اوسیدونکو هم سلام وطن درته تایید کړې ده چې جګړه نن سهار پیل شوې او درنې وسلې هم پکې کارول شوي دي. دفاع وزارت ته برهان الله معصومي کس لیکلي دي د علم او تخنیک اهمیت دلته معلومیږي چې دفاعي سیستم مو درلودی ولې به چټلستان حمله کوله او ولې به یې الوتکې بیرته ستنېدلې. ټول علوم فرض عین دي.